حديث نمبر يوشتم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. په دې حدیث کې دا مسله معلوم بیانېږي چې د سپینو زرو په هغه تار سره د لوښي د رغولو جواز لري. یعنې معمولي شانتي سپین زر هغه د لوښو په جوړولو کې استعمالولی شي. انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جام مات شو، نو په هغه چودري ځای باندې د سپینو زرو سیم ولګو. دا حدیث امام بخاری نقل کړی دی. د حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي. اول، د سرو او سپینو زرو په لوښي کې خوراک کول حرام دي، لیکن که کاسه پیاله وغیره مات شي نو په مات شوي او چاودري ځای باندې لږ شان سپین زر لګول د ضرورت په وخت کې جائز دي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل د امت دپاره د یو قانون دی او د یو تشریع ده. هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار وکړو دا یو عام تشریع شوه د امت دپاره. دویمه مسئله چې د حاجت دا معنا نه ده چې بغیر د نور څه وصف د دې وصف نه علاوه وغیره هغه نه مومي، بلکې مطلب دا دی چې غرض د جام او پیالې رغول وي، ډول او زینت مقصد نه وي. د حاجت دا معنا ده چې ډول او زینت مطلب نه وي، بلکې د پیالې جوړول مطلب وي. دیتا عربی کې تطبیب یعنی چاودل ځای باندې چاندي لګول وایي. د دې جواز صرف سپینو زرو سره راغلی دی، په سرو زرو سره دا کار کول هغه جائز نه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپینو زرو اجازت ورکړی دی او د سرو زرو جواز نه دی راغلی. د سرو قیمت هغه ګران دی او حرام دی، د هغې استعمال جائز نه دی. که چېرته د سرو زرو استعمال جائز وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به استعمال کړی وی. دریمه مسئله د حدیث کې دا معلومیږي څنګه چې د مذکوره حدیث نه د ضرورت په وخت کې د تصبیب جواز معلومیږي، یعنی چاودلې ځای باندې معمولی شان چاندي لګول جواز معلومیږي. دغه رنګې د ضرورت په وخت کې د چاندي یا د سرو زرو پوزه کې ښودل یا د دې دواړو نه غاښونه ډکول هم جواز لري. لکه د جاهلیت په زمانه کې په یو جنګ کې د یو صحابي عرفج بن اسعد رضی الله عنه پوزه پرې کړه شوې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د سرو زرو پوزه کېښودله، اجازت یې ورکړو چې کېږده. دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی، امام نسائی نقل کړی دی. څلورمه مسئله په دې حدیث کې دا ده زنانه دپاره هغه سره او سپین دواړه استعمالول جائز دي، او د نارینه دپاره صرف د چاندي ګوتمه استعمالول جائز دي. د دې نه علاوه د خوراک، څښاک، لوښو او آلاتو کې دې استعمال هغه منع دي. د حدیث درجه صحیح حدیث د امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی. باب ازالة النجاسة وبيانها، د پلیتی بیان او د دې کولو حکم، احکام او مسائل. حدیث نمبر 22. وعن انس رضي الله عنه قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. دی حدیث کې دا مسله معلومیږي چې د شرابونه د سرکې جوړولو هغه حراموالی بیانېږي چې د شرابونه به سرکه نه جوړې. انس رضی الله عنه نه روایت دی، دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شراب مبارکې تپوس وکړی شو چې د دې نه سرکه جوړه کړی شي، ایا دا کار جائز دی که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه. پورا حدیث داسې دی کله چې شراب حرام کړی شو نو ابو طلحه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما سره د یتیمانانو شراب دي، ایا د دې نه سرکه جوړ کړم دې دپاره چې ضایع هغه نشي، د ضایع کېدو نه بچ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې دغه شراب توی کا. په دې حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي. اول، شراب په قرآن او سنت او اجماع د امت سره حرام دي. په دې کې داسې تصرف کول چې د دې نه سرکه جوړه کړی شي، مثلا مرته کې خودی شي یا د انګورو دانونه یا وغیره. کله انسان دا د لوښي خوله په خټه وغیره باندې بنده کی یا پکې پیاز یا خمیره یا یو بل څه مواد مسالې واچي او د دې نه سرکه جوړه شي، دا کار جائز نه دی، دا کار ناروا دی، د الله پیغمبر منع کړی ده. دویم، شرابو نه سرکه جوړول چې آیا دا پاک دي او کنه. په دې کې د علماو دو نظر دي. یو نظر د علماو دا دی چې شرابو نه سرکه جوړول جائز دي او نه په سرکه جوړولو سره پاکيږي، ځکه د شراب مبارک انسان ته دا حکم دی چې دا به وجوبن اړي او طیبه د دې ساتل ګناه دي. که چېرته چا ورنه سرکه جوړه کړه نو د دې د سرکې جوړولو په وجه باندې دا نه حلالیږي او نه پاکیږي، ځکه چې دا حرام دي. نو د دې بدلول په تبدیل جزا سره تبدیل په حکم کې نه راځي. دویم نظر د علماو دا دی چې د شرابو نه سرکه هغه جوړه کړي نو دا پاک شو، ځکه چې دې ذات بدل شو. لیکن د حدیث نه معلومیږي، حدیث صراحت په دې خبره باندې دی چې د شرابو نه سرکه جوړول هغه جائز دي. چې انسان راولګي دا غي نه سرکه جوړ کی، د الله پیغمبر ما ښکارا بیان کړی دی، نو دا خبره ضرور ده چې د شرابو نه سرکه باید جوړ نه کړي. او که یو انسان جوړ کړله د حرام کار او ناروا کار وکړي. دلته یو مهمه مسئله هغه دا ده، شراب سره شراب خو حرام دي، دا خو یقیني خبره ده. اوس د دې ذات پاک دی که نجس دی؟ د علماو پکې دو نظر دي. یو نظر هغه دا دی چې شراب نجس دي، ذکر الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، بشک شراب، جواری، دارنگی درگاہوں ته تک او دارنگی په غشو باندې سيزونه معلومول دا ټول شیطانی عمل دی.
ولې چې دا پلیتی ده. د آیت کریمه کې ورته الرجس نجس ویل شوی دی. دارنګه حدیث د ابو ثعلبه رضی الله تعالی عنہ هغه مخکې ذکر شو چې د اهل کتاب لوښي مې استعمالوي وجه دا ده چې دوی پکې شراب څکي. دویم قول دا دی چې ذات د شراب هغه پاک دی خود دین اجتناب ضرور دی او دا قول د اکثر علماء دی او دا قول راجح دی. محققین علماء او فقها دا قول دی او دا راجح دی. دلائل د دې قول دا دی چې دا قاعده ده چې اصل په اشیاء کې طهارت دی. یو سړی چې د یو شي د نجاست دعوه کوي دلیل به خامخا پیش کوي ځکه چې نجاست دا خو یو شرعي حکم دی او شرعي حکم دا صحیح دلیل ته ضرورت لري او دلته د شرابو په ذات باندې چې ذات د دې نجس دی دلیل نشته او بل طرف ته د دې د ذات په طهارت باندې صحیح دلائل موجود دي. دیم دا چې دا قاعده ده الحرمة ليست من ضرورتها النجاسة مطلب کوم څه چې حرام وي دا ضرور نه ده چې هغه به نجس وي. مثلا دا الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي حرمت علیکم امهاتکم آیات کې خویندې میندې وغیرہ حرام دي لیکن د دوی جسمونه نجس نه دي. بله خبره ده کوم شی چې نجس وي نو هغه به خامخا حرام وي کوم شی چې نجس وي هغه به خامخا حرام وي ځکه نجاست هم د دې وجه نه دی چې ځان ته مسلمان اوساتي. بل دلیل چې ذات د شرابو هغه نجس نه دی چې کله شراب حرام شو صحابه کرامو دا شراب د مدینه طیبه په لارو کوڅو کې دا توی کړ. که چېرته دا نجس وای نو بیا به په دې باندې د لارې کوڅې ګنده کول جایز نه وای ځکه دا کوم انسانان چې ور باندې تېرېدلو دي کپړې به ګنده کېدلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وړی. بل دا چې کله شراب حرام شو نو دا کوم لوښو کې چې شراب وو نو دا چاټۍ دا منګي وغیره د دې په ماتولو باندې هغه حکم ونه شو چې دا مات کړي. معلومیږي چې د دې ذات هغه نجس نه دی. که چېرته ذات یې نجس وای نو د الله پیغمبر به فرمایلی وای چې دا لوښي مات کړي او د مدینې په دې کوڅو کې مه اړتوئ. او کوم آیات چې د خلکو ذکر کړ هغې نه په دې طریقه باندې استدلال کول دا صحیح نه دي ځکه چې الرجس حکم د شراب سره په دارنګه جواری انصاب او ازلام باندې هم لګیدل دي. حالان کې د خلکو په نسبت باندې د شرابونو علاوه دا سيزونه پلیت نه دي. بل دا چې آیات کې خپل درک سره قید دا لګیدل چې من عمل الشیطان مطلب دا چې دا سيزونه رجس عمل دي یعنی د دې کارونو کول پلیت کار دی لکه څنګه چې غلا غیبت چغلی وغیرہ شیطانی او پلیت کارونه دا خندي دام خندي. په دې حدیث کې یو بل مسئله مهمه ده چې بعضی عطرونه او دا کوم سپریګان چې نن سبا دي هغه کې یو قسم مواد الکحل یو قسم شراب استعماليږي نو د دې نه سره به ځان وساتي
البته په کوم عطرونو کې چې اوس اچول شوي نو که د چا په بدن او کپړې باندې دې څه ولګېږي نو موږ سره کېږي انشاءالله راجح قول دا دی ځکه چې ذات د شرابو نجس نه دی او چې انسانو نه ځان وساتي دا به غوره وي دا بهتره کار وي چې دې څیز نه هغه ځان وساتي حدیث درجه چې دا صحیح حدیث دی امام مسلم رحمه الله امام ابو داود امام ترمذی امام احمد هغه نقل کړی دی حدیث نمبر درویشتم وعن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. فدي حديث کی دا مسئلہ بیانی چه د کورونو چې کوم خره دي کورني خره د هغې غوښې پلیتې دي او د هغې د پلیتوالي بیان کوي چې هغه حرام دي انس رضی الله عنه نه روایت دی چې کله د خیبر د غزا ورځ شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړو اغا آواز کو بشک الله رب العالمین او دا اغا رسول دوار تاسو د کورنو خرو د غوخونا دا غی د خورلونا منع کئی زکا چه دا پلیتا دا او دین ځان اوساتی امام بخاری پورا حدیث دا سے نقل کرده انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خیبر د غزا په موقع یو کس راغی او دا یې ورته وویل چې د خرو غوښې هغه خلکو خوړلې دي او یا وخوړلی شوې بیا بل کس راغی چې خره ختم شول رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته حکم وکړو چې دا आवाज وکړي چې بشک الله رب العالمین او داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د کورونو خرو د غوښونه داغه د خورلو نه منع کوي زګه چې دا پلیتی دي نو صحابو دا دیګونه او کټوي په داسې حال کې واړولې چې په دې کټوو کې په دې دیګو کې غوښې وي هغه ټولې وغورځولې د حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي اول د خرو غوښې وینه متیازي دارنګه د هغه بول دا ټول نجس دي البته خله لاړې او بدن یې پاک دي چې د انسان د جامې سره هغه اونخلي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرامو په دې خره باندې سفر کولو هغه باندې سوریدل خامخا په د هغه سره د کپړو ته رسیدل دارنګه دویمه مسئله دا معلومیږي چې د خرو غوښې خوړل او د هغې پیس کول حرام دي ځکه دا نجس او پلید دي دلته د حدیث کې یو قید دی چې کورني خره یاد کړي دي معلومه شوه چې وحشي خره چې کوم په ځنګلاتو کې دي صحرایي چې ورته وایي نو هغه پاک دي او غوښه خوړل جائز دي ځکه چې دا پاک او حلال ښکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قید ولګو چې عن لحوم الحمر الاهلیه کورني خره دی حدیث کې دا مثلا معلومیږي چې صحابه کرام
هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ناشنا تابعدار وو چې کله یې مسأله واورېدله د واره سره د الله د پیغمبر خبرې ومنله هر څه یې واړوله چون چرا یې پکې نه کوله دېرنګې په دې حدیث کې دا درس دی موږ تاسو ته چې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر چې موږ ته را رسیږي او یا را ورسیږي نو ډایرکټ هغه منل پکار دي چون چرا پکې پکار نه ده د حدیث درجه دا حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی دا نه امام مسلم رحمت الله علیه 23 نمبر حدیث وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه فدي حديث كده مثلا بيانيږي چې د اوخانو د لاړو د پاکوالي بیان کړي عمرو بن خارجه رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې مونږ ته خطبه راکړه په داسې حال کې چې په خپل سورلۍ باندې سورو او د دې اوخې لاړې زما په اوږه باندې بهېدلې مینا د مسجد حرام تقریبا 3 کیلومتره لري ده د یو میدان نوم دی چې هلته 3 وړه جمرات واقع دي مینا ورته ځکه وایي چې په دې کې د اختر په ورځ ډېر زیاتې وینې تویېږي راحلته هغه اوخ چې د کوچ او سفر کولو لپاره قابل وي په دې حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي اول په مینا کې په اوچت ځای باندې خطبه ورکول دا مشروع دي دې لپاره چې د حج احکام پوره طریقې سره خلک واوري او زده کړي دویمه مسئله په سورلۍ باندې خطبه او تقریر کول جائز دي او هر چې دا حدیث دی چې ایاکم ان تتخذوا ظهور دوائبکم یا دوابکم منابر د سارو د شاګانو نه منبرونه ما جوړوي دا حدیث امام ابو داود نقل کړي دا باغه صورت حمل دی چې بغیر د ضرورت نه په سورلۍ باندې انسان خبرې اترې او تقریرونه کوي او په دې باندې سورلۍ ته تکلیف رسیږي نو بیا جائز نه دی او یا دا خبره چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار کړی دا د هغې نه مستثنا ده دریمه مسئله دا ده چې د اوښ لعاب لاړې دا پاکې دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابي ولیده چې د دې اوښ لاړې د ده په اوږه باندې رابهیږي او د دې په وینځلو یې ورته حکم ونکړه او د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه یو کار وویني او بیا په هغه باندې سکوت اختیار کړي دا دلیل د جواز دی څلورمه مسئله دا ده چې د اوښ په شان د هر هغه حیوان لاړې او خوله پاکه ده چې د هغه غوښه خوړل جائز وي او د هغې غوښه خوړل کېږي لکه ګډه بیزه غوا میخه وغیره دارنګې پنځمه مسئله دا معلومېږي دې حدیث نه د ایام التشریق په دویمه ورځ یعنې 12 د ذوالحجې باندې په مینا کې مشر یا نائب هغه خطبه ورکولی شي دا مستحب کار دی دې دپاره چې خلکو ته باقي احکام د حج وښیي دارنګې طواف وداع ورته وښیي ځکه چې دا خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ فرمایلی وه د حدیث درجه دا حدیث صحیح حدیث د امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی دا امام احمد رحمه الله امام نسائی رحمه الله نقل کړی دی 15 نمبر حدیث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. دی حدیث کی د جامونا د منی لری کولو طریقہ ذکر کی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت دے دا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با د خپل جامع او کپڑینا منی وینځلا بیا با فامدغه جامو کې منزله وته او ما با دغه جامو کې د وینځلو اثر یعنی نخي غتلې. د مسلم پر روایت کې دا الفاظ دي چې ما با د نبی صلی الله علیه وسلم د کپړونو منی ګروله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با پامدا کپړو او جامو کې منځ کو. د مسلم په یو بل روایت کې دا الفاظ دي چې ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامونا او کپړونا او چمنی په خپل نوک سره ګروله. فرق او حق یا فرقن او حقن په یو معنا دی، معنا ګرول او مغل. منی هغه ټینګي اوبه چې په شهوت او ټوب سره د انسان نه خارجيږي او د دینه معصوم هم پیدا کیږي، بچي هم پیدا کیږي. د حدیث کې یو څو فواید دي. اول حدیث نه معلومه شو چې لمده منی با وینځل شي او وچه با ګرول شي. دارنګ دا هم معلومه شو چې د انسان منی پاکه ده، ځکه دا وچوالی چې کله وچوي په دې صورت کې د دې په ګرولو باندې اکتفا کول، دارنګ د اوچېدو پرې پرېښودل، دا دلیل د دې د پاکوالي دی. او چې کله لمدې د هغې وینځل د وجې د دې نه چې انسان د هغې نه کرکه کوي، هغه پکار دی نه د پلیتۍ د وجې نه. ډېر داسې څیزونه دي چې انسان د هغې نه کرکه کوي چې وینځلې او لرې کولی شي، حالانکه هغه پلیت نه وي. مثلا د پوز نه چې کوم مواد راوځي، ګډنګ وغیره، انسان د هغې نه کرکه کوي خو لیکن هغه ګنده نه وي. د دې وینځل په پلیتوالي باندې دلالت نه کوي. درېیمه مسئله دا معلومیږي چې فیصلی فیه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به چې کوم منی به د هغه په کپړو باندې هغه به ګروله، خو واپس به پکې مونږ هم کوو. رد دی په هغه چا باندې چې هغوی وه چې په داسې کپړو کې مونږ نه کېږي. دارنګې څلورمه مسئله دا ده چې د هغه فضولاتو نه چې پلیت نه دي، ځان ساتل ورنه ضرور هغه نه دي چې انسان د خامخا ځان وساتي. که چېرته په کپړو باندې وي یا بدن باندې وي، د هغې تر اوچېدو پورې پرېښودل جایز دي. لکه څنګه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کپړه باندې به منی وه، هغه به تر اوچېدو پورې پاتې وه. بله مسله دا معلومیږي ښځې له پکار دی چې د خپل خاوند خدمت وکړي او د عادت مطابق د خپل د کور د کارونو اهتمام وکړي. بله مسله دا معلومیږي خلکو ته په داسې حالت کې راوتل چې عام امور عادیه وي، لکه د خوراک، څښاک، جما وغیره اثار په انسان باندې پراته وي، هېڅ پروا نه کوي، جایز دی چې انسان ورته راوځي. په دې کې د حیا سره څه منافي خبره نه ده.
دا مسله په دې حدیث کې معلومیږي چې د کومې زنانه چې د خپل خاوند سره مینه محبت وي هغه د خاوند د بدن نه هر قسم هغه سيزونه لري کوي او صفا کوي دا هغه نه انکار نه کوي ځکه دته د خاوند قدر هغه معلومي او د خپل خاوند قدر کوي دلته دا یو مسله یاد لرئ چې د انسان د بدن نه درې قسمه سيزونه راوځي اول اتفاقی پاک لکه لاړې خراش کې دارنګي د پوز نه چې کوم مواد راوځي ګړن دویم اتفاقی نجس لکه غټ بول او واړه بول دارنګي ودی او مزي دریم اختلاف پکې دی لکه منی چونکه دا د بولو د ځای نه راوځي نو ځکه په دې کې اختلاف دی بعض علما وایي چې دا منی نجسه ده چې کله په کپړو باندې ولګيږي نو کپړې به خامخا مینځي او په دې کپړو کې وایي مونږ نه کېږي بل طرف ته نور علما هغه دا وایي چې منی پاکه ده او په جامو باندې چې ولګيږي نو په جامو کې منځ کیږي او دې حدیث کې چې کوم ذکر شوی دا باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی په دې باندې هغه علما چې هغه یې منی پلیت نه ده دا غوی د پاره یو څو دلایل اول ټول هغه احادیث چې پاره کې مغل او غرول او راغلي دي لکه مخکې حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر شو چې ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړې نه وای هغه منی مغلا کچته د پلی د منی پلیته او نجسه وای نو د دې کپړې منزل به ضرور وای او د دې ګرول په دې باندې به کفایت نه کولای الله پیغمبر ورته ویل چې دا خامخا سکه او منځه لکه څنګه چې ډکی او تشي امتیازي هغه په کپړې باندې ولګيږي کپړې پلیت شي هغه به خامخا منځي دا غي منځل واجب دي نو منی چې ولګي نو پیغمبر ورته بیان کړی وي نو چې پیغمبر بیان نه کړي معلومیږي چې دا پلیت نه دي دارنګ بل دلیل په دې باندې حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الازدخر ثم يصلي فيه ويحته يابسا ثم يصلي فيه مسند احمد روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل کپړې نه پسرګړې سره منی صفا کولا او بیا په هغه کې منځ کو حالانکه پسرګړې باندې هغه منی په پوره طریقه سره نه پاکيږي هغه خوريږي را خوريږي نو کچرته ګنده وای د الله پیغمبر به دا کار نه کولای دریم دلیل ابن عباس رضی الله عنه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم نه د منی بارکه ته پوښتنه چې دا منی کله کپړو ته ورسیږي نو سبق انسان نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکو چې منی د ګړنګو پشان او د لاړو پشان ده وای تعالی دا کافی نه چې کله په کپړو باندې ولګي ویګره او یا په سرګړو باندې لري کی دا حدیث امام دارقطنی نقل کړی دی دارنګي بل دلیل دا د محترمو سرورم دلیل کمنی پلیته وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با د دې پلي کولو باندې تابع کړی وای او چې دوی ته به نو پرخه لکه د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې نجاست به ډیر ځل لري کو لکه مخکې حدیث ته شو چې مسجد کې یو باندې چې امتیاز وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا خبر وکړه چې په تاریخ سره دا صفا کوي
دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیر کې یو معصوم امتیاز جوړ کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کپڑے زړه دینه پاکي کړلې. کچېته د منی نجس وای د الله پیغمبر بده ته نه پرې خودلې او خامخا پاکولې. او چې دا خبره ده چې دا وینځل نو محترم یو نجاست ته وجنوي بل د نظافت د وجنوي. دلته چې دا کم منزل راغلی دا نظافت د صفاوالي د لپاره منزل شوی دی چې دا جامې پاکې شي. اوس بعضې خلک چې کله منی پاکه ده نو خورې ولې نه، نو دا خبره ستاسو غلطه ده. دا یو قسم اعتراض کول دی په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دا خبره چې مونږ کو چې یاره دا منی دا پاکه ده دا مطلب نه دی چې خوراک جائز دی. ډیر څیزونه هغه پاک دي خو لیکن د هغې خوړل هغه حرام دي. نو لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې اعتراض پکار نه دی. دا حدیث کار دلیل دی چې په کپړو دی کله منی ولګېدله نو ویګره و پاکیږي او دارنګې وینځه پاکیږي. نور پکې چون چرا کول دا پکار نه دی. عائشه رضی الله تعالی عنها زمونږ استاسو مور ده ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده، هغه موږ ته دا بیان کوي نو موږ په دې باندې یقین دی. او دا حدیث امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی او دا حدیث واضح دلیل دی په دې خبره باندې.